د 1990 کال د ډسمبر 28 له نن څخه 45 کال وړاندې شوروي اتحاد چې د هغه مهال یو لوی او ځواکمن اتحاد بلل کېده د 100,000 پوځیانو پر مټ د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. افغانستان کې د همدې یرغلیزې جګړې په لومړیو کې شوروي پوځیانو د خلکو سره یو ډول وحشیانه عمل او لویو تېروتنو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړل چې دې وحشیانه عمل افغان ولس د دوی پر ضد جګړې ته راوپاره. دا جګړه چې څه د پاسه 9 کاله وغځېده د شاوخوا 1 میلیون افغانانو په ګډون پکې 100,000 شوروي عسکر ووژل شول او 5 میلیونه ملکی افغانان له خپل کورونو د گاونډیو هیوادونو کډوالۍ او تېښتې ته اړ کړل. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په وړاندې افغان میړنی ولس وسلواله مبارزه پیلوي چې بل اخره د روسانو لخوا د افغانستان د 9 کلونو اشغال وروسته په کال 1990 د فروری په 15مه اړ کېږي چې له دغه خاورې خپلې خپې سپکې کړي. خو اخر ولې شورویانو په افغانستان یرغل وکړ او ولې د خلکیانو او پرچمیانو په ملتیا په سلګونو زره افغانان وژل او ترڅنګ یې بېشمار افغانان تر خاورو لاندې او ورک کړل. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د دې کیسې پیل له کال 1960 څخه شروع کېږي. 98 کاله د مخه کله چې امان الله خان د افغانستان واکمن وو روسان له هغه وخت افغانستان ته متوجه وو. د دوی د ارمانو چې افغانستان تر خپل کامل نفوذ لاندې راولي. په افغانستان د شوروي یرغل خورا زیاتې موخې او هدفونه لرل. د شوروي اشغال یو مهم هدف د خپل جغرافیایي واکمنۍ ستراتیژیکي پراختیا و. د دې ترڅنګ د شوروي مشر لیونید برژنیو اندېښمن و چې افغانستان په یو اسلامي جمهوریت بدل شي ښایي د پاڅونونو لامل شي او دوی ته لوی ستونزې جوړې کړي. بل افغانستان د مسو، وسپنې او سرو زرو په برخه کې بډایه زیرمې لرلې. له همدې امله شورویان له پخوا په دې هڅه کې وو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او طبیعي زیرمو ته لاسرسی ولري. همدارنګه شوروي اتحاد د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت د هند بحر ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی فرصت ګڼلی وو چې هم یې منځنۍ اسیا سره نښلوله. په هر حال د فرصت په پیدا کولو سره د KGB په مرسته د خلکیانو او پرچمیانو په مټ په کال 1980 کې کودتا ترسره کړه چې په ډېرې بېرحمۍ سره یې په دې کودتا کې د وخت لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د کورنۍ له 18 غړو سره یو ځای شهیدان کړل. همدارنګه د سردار محمد داود خان هغه لوی ارمانونه چې د افغانستان د آبادۍ لپاره یې لرل د تل لپاره تر خاورو لاندې کړل. دا ورځ چې د ثور له ومې سره سمون خوري د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ یادېږي. له همدې امله په دې ورځ په ټول هیواد کې رخصتي هم اعلانېږي. د سردار محمد داود خان پرمختیایي پروژې اوس هم په افغانستان کې عملي کېږي چې لنډ مثال یې د نورو لویو پروژو ترڅنګ د کوشتېپې کانال دی. هغه د افغانستان د آبادۍ لپاره یو روښانه آند په ککرۍ کې درلود خو د ده دا چټک ګامونه ګاونډیو ته هیڅ د منلو وړ نه وو. همدارنګه په دې توګه خلکیان او پرچمیان قدرت ته ورسېدل خو ونه توانېدل چې خپلې ټولې غوښتنې پلي کړي. همدا و چې د 1990 کال د ډسمبر په 28 شورویانو په خپله په افغانستان یرغل وکړ. کابل ته په رسېدو شوروي ځواکونو د تاجبیک په تاریخي ماڼۍ کې د وخت د خلکیانو مشر حفیظ الله امین په وړاندې کودتا پیل کړه او ویې واژه. فیض الله امین ته د مخه لا ویل شوي وو چې شوروي ځواکونه ستا د وژنې او کودتا اراده لري. فیض الله امین ته دا هیڅ د منلو وړ نه وه ځکه دی خپله د شوروي ملاتړ په واسطه په واک ناست وو. هغه څه چې شورویانو غوښتل ترلاسه یې کړي د فیض الله امین په واسطه یې نشو ترلاسه کولی. له همدې امله یې فیض الله امین وواژه او پر ځای یې د سیال پرچم بل مشر بابرک کرمل کېنوو چې تر راتلونکو 7 کلونو پورې د افغانستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړله. له 7 کلنې واکمنۍ وروسته د میخایل ګورباچوف په مشرۍ شوروي اتحاد په 1980 کال کې کارمل له واکه وغورځاوه او پر ځای یې ډاکټر نجیب الله وټاکه. بابرک کارمل د واک له لاسه ورکولو وروسته وطن پرېښود او مسکو ته ولاړ. شورویانو نجیب ځکه د کارمل پر ځای غوره کړ چې د دوی نوی پروګرام یې منلی و او مهمه لا دا چې د شورویانو د اعتبار وړ ګرځېدلی و. خاط د نجیب په وخت کې داسې و لکه د KGB کومه څانګه چې وي. ډاکټر نجیب د خلکیانو د دیموکراتیک ګوند مشرۍ سربیره له 1980 څخه تر 1992 کال د اپریل پورې د افغانستان ولسمشر و تر هغه چې وروسته مجاهدینو کابل ونیو او ډاکټر نجیب یې وواژه. د شورویانو د 10 کلن خونړي یرغل د 1 میلیون افغانانو سربیره د دوی پر لاس پر واک کېنول شوي د افغانستان 4 ولسمشرانو هم د مړینې لامل شو. د شورویانو له یرغل راوروسته په میلیونونو بمونه په افغان خاوره کې وکرل شول چې تر اوسه لا دا بمونه په کروندو، څړځایونو او نورو عامو ځایونو کې د چاودل له امله عامو خلکو ته درانه تلفات اړوي. د افغانستان او شوروي په دې جنگ کې تر ډیره پښتانه زیانمن شول. د دې وحشتناکو پیښو ثبوتونه لا هم په افغانستان کې څرګندېږي.
څو ورځې وړاندې د خوست ولایت له مرکز سره نږدې په یوه سیمه کې یو ډله ییز قبر وموندل شو. د خوست په ښاروالۍ کې چارواکي وایي چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې 100 تنه څه باندې 4 لسیزې مخکې وژل شوي او بیا یو ځای ښخ کړل شوي. د خوست اوسیدونکي وایي د پخواني شوروي اتحاد یرغل او د شوروي پلوي حکومتونو په کلونو کې ګڼ کسان نیول شوي او بې محکمې وژل شوي او تر خاورو لاندې کړل شوي دي. شوروي پوځیانو د افغانستان ډیره برخه اشغال کړې وه، خو هیڅکله یې ټول هیواد تر خپل کنټرول لاندې رانه وسته. همداراز د سره پوځ وروستی ټانګ له شرمونکې ماتې وروسته په 1989 کال د فروری په 15مه د حیرتان بندر له لارې ازبکستان ته اوړي. افغانستان چې په منځنۍ اسیا کې پروت دی د خپل تاریخ په اوږدو کې د څو امپراتوریو تسلط درلود. شورویانو چې دا جګړه ډیره لنډمهاله بلله، دوی په فکر کې وو چې په ډیر لنډ وخت کې به ټول هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غوښتل، خو د دوی د یرغل له پیل سره سم ناوړه او وحشیانه عمل د دې لامل شو چې په ضد یې افغان ولس راوپارېږي او دا جګړه تر نږدې 10 کلونو پورې وغځوي. روسانو په افغانستان کې د خپل 9 کلن حضور په موده کې زرګونه تلفات ولیدل او په نړیواله کچه له اقتصادي ناورین سره مخ شو. د دوی د دغې جګړې کلنۍ پوځي مصارف 100 میلیارډو ته رسیده. میخایل ګورباچوف چې د 1985 کال د مارچ په میاشت کې د شوروي اتحاد مشرۍ په غاړه لرله، دې نتیجې ته ورسید چې د افغانستان مبارزې ته دوام ورکول ناشوني دي. هغه په خپله یوه وینا کې افغانستان یوه وینه تویونکی زخم وباله. د 1980 په نومبر کې شوروي اتحاد د وتلو پریکړه وکړه، مګر بیا هم په افغانستان کې سوله رانغله. د شورویانو له وتلو 12 کال وروسته امریکا په افغانستان یرغل وکړ چې نتیجه یې بیا هم د افغانستان د خلکو تباهي شوه. امریکا که هر څومره د یو باثباته افغانستان نارې ووهلې او په دې برخه کې د افغانانو سره په میلیارډونو ډالر مرستې وکړې، د دې پر ځای چې دا پیسې د افغانستان د شوروي په ویجاړیو ولګوي، یوازې د ځینې جنگي ډلو او فاسدو چارواکو لخوا چور شوې. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.